آیا سګرټ څکول مو په بدن کومې اغیزې لري او په تاسې کې کومې ناروغۍ رامنځته کوي؟ سګرټ په خپل ترکیب کې نیکوټین، اسیټون او کاربن مونو اکساید لري، نو د سګرټو په څکلو سره مو دا مواد بدن ته داخليږي. دا مواد یوازې په سږو اغیز نه لري بلکې په ټول بدن باندې اغیز لري. نو د سګرټو په څکلو سره مو د بدن په ډیرو برخو کې په زیاته اندازه زیانونه رامنځته کیږي. د سګرټو د څکلو اغیزې په عصبي سیستم باندې. څرنګه چې سګرټ په خپل ترکیب کې نیکوټین لري، نو سګرټ د دې خاصیت په لرلو سره ستړیا او ګنګسیت له منځه وړي. نو د سګرټو په دوامدار استعمال سره د عصبي سیستم یو شمېر ناروغۍ رامنځته کیږي. دا ناروغۍ عبارت دي د انزایټي، ډپریشن او اریټیشن څخه. بیا دا ناروغۍ د وخت په تیریدو سره سردردي او د خوب نشتون رامنځته کوي. د سګرټو اغیزې په تنفسي سیستم باندې. که چیرې تاسې سګرټ وڅکئ، نو د سګرټو په څکلو سره مو کیمیاوي مواد سږو ته داخلیږي او د سږو د زیان سبب کیږي او د سږو د ډیر شمېر ناروغیو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. د سګرټو اغیزې د زړه او د رګونو په سیستم باندې. د سګرټ استعمال مو زړه او وینې رګونو ته زیان رسوي. ځکه چې سګرټ په خپل ترکیب کې نیکوټین لري، نو د سګرټو په څکلو سره مو د وینې رګونه تنګېږي او د فشار ناروغي رامنځته کېږي. او همدارنګه د رګونو په داخل کې کلټینګ ته هم زمینه برابرېږي. نو له همدې کبله سګرټ څکل د عصبي سټروک سبب کېږي. نو د سګرټو زیات استعمال مو د فشار، د زړه حملې او د عصبي سټروک د رامنځته کېدو سبب ګرځي. د سګرټو اغیزې د بدن په پوستکي، ویښتانو او په نوکانو باندې. د سګرټو څکل مو د پوستکي په جوړښت کې بدلون راولي، ځکه چې سګرټ څکل د پوستکي د سکواموس حجراتو د زیاتوالي سبب ګرځي او د پوستکي کینسر رامنځته کوي. سګرټ څکل په نوکانو کې د یوې مادې چې کراټین نومیږي د دې په جوړېدو کې کموالی راولي. نو د دې مادې په کموالي سره فنګسونو ته زمینه برابرېږي چې په نوکانو حمله وکړي او د نوکانو ناروغي رامنځته کړي. او همدارنګه سګرټ مو د بدن ویښتان کموي او د بدن د ویښتانو د تویېدو سبب ګرځي. د سګرټو اغیزې په هاضمي سیستم باندې. د سګرټو زیات استعمال د خولې ستوني او د مرۍ د کینسر د رامنځته کېدو سبب کیږي. که چیرې تاسې زیات سګرټ څکوئ، نو د زیات سګرټو استعمال د انسولین د افرازونکو حجرو د تخریب سبب کیږي او په دې سره د دې حجراتو تخریب د شکرې ناروغي رامنځته کوي. که چیرې یوه امیدواره مور سګرټ څکوي، نو په ماشوم کې به یو لړ مشکلات او ستونزې رامنځته کېږي چې دا مشکلات او ستونزې په لاندې ډول دي. اول د ماشوم د وخت څخه مخکې زیږون. دویم د ماشوم د وزن کموالی. دریم د ماشوم په تنفسي او عصبي سیستم کې یو لړ مشکلات رامنځته کېدل. څلورم د ماشوم د مړینې سبب کیږي. پنځم په ماشوم کې یو شمېر جنیټیکي بې نظمۍ رامنځته کېږي. د سګرټو اغیزې د بدن په دفاعي سیستم باندې. د سګرټو څکل مو د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او د دې سیستم په کمزوري کېدو سره ډېره امتحاناتو سره مخ کېږئ او زر به ناجوړه کېږئ. د سګرټو اغیزې په سترګو باندې. د سګرټو څکل په سترګو باندې ډېرې خرافې اغیزې لري او په سترګو کې د یو لړ مشکلاتو د رامنځته کېدو سبب کېږي چې عبارت دي د ډرای آیس، ګلوکوما او ډیابیټک ریټینوپاتیا. د سګرټو اغیزې په خولې باندې. سګرټ څکل مو د خولې د ناروغیو او د خولې د ډېر بد بوی سبب کېږي او همدارنګه د وریو پړسوب، د وریو څخه د وینې بهېدنه، د غاښونو ضیاع او د غاښونو د رنګ د خرابوالي سبب ګرځي. د سګرټ د څکلو څخه وروسته هغه بدلونونه کوم چې د وخت د تېرېدو له کبله منځته راځي په لاندې ډول دي. اول، که چیرې تاسې سګرټ وڅکئ، نو د سګرټ د څکلو څخه وروسته د 20 منټو نه تر 12 ساعتونو په موده کې د زړه ضربان او په وینه کې د کاربن مونو اکساید اندازه نورمال حالت ته راګرځي. دویم، که چیرې تاسې یو کال سګرټ وڅکئ، نو د یو کال سګرټ په څکلو سره به تاسې کې لاندې ناروغۍ رامنځته شي. اول د زړه حمله، دویم د وینې فشار،
دریم ټوخی، څلورم په تنفسي سیستم کې یو شمېر ستونزې. دریم، که چیرې تاسې د 2 نه تر 15 کالو پورې سګرټ وڅښئ نو په تاسې کې به د عصبي سټروک د ناروغۍ د رامنځته کېدو چانس زیات وي. څلورم، که چیرې تاسې د 10 کالو لپاره سګرټ وڅښئ نو په تاسې کې به د سږو او د مثانې کینسر رامنځته شي. پنځم، که چیرې تاسې د 15 کالو لپاره سګرټ وڅښئ نو په تاسې کې به د زړه ناروغي رامنځته شي.